لشمنه به څنګه جوړې که فلم جوړې یعنی د دې فیس میر جوړې هغه به ته څنګه جوړې هغه چې ستا سره بلډ در سره وي بلډ چې کوم بلډ د تا راخیستي د مریض ده لشمانیه ده هغه داسې راواخلي یو منټ زه دلته یو څه سره صفا کړم پر دې سلایډ باندې به داسې کښېږدی صحیح ده داسې دې کښېږدول پیس میر په رقم جوړېږي صحیح ده داسې دې کوي دا پیس میر په رقم جوړ کړئ یو رقم به داسې چې مثال دلته زخم جوړې یو منټ مثال دا اوس د زخم وینه ده مثال دا اوس د زخم وینه ده دلته ستا زخم جوړي نو ته به څه چم کوې دا زخم به پرې کې داسې پرې چې کړي پرې که بیا به دا سلایډ راکړه دی به پر کوې بیا هغه دا رقم جوړ شي ټیکس میر په رقم جوړ شي دا دواړه چې دې راواخیستله ښه بیا به ته چم کوې ستا سره به مټینول در سره وي سي ده مټینول به در سره وي مټینول به دواړه به په مټینول باندې واش کړې سي ده دواړه به په مټینول باندې واش کړې واش کړئ وچ دې کړئ بیا به څه چمه کې په اخره کې به جمزا پر واچوئ پر دواړو باندې سي ده جمزا به دې څنګه جوړه کړئ یوه سي به جمزا یې 3 سي به اوبه وي بیا به ته دغه جمزا چې دې پر واچول بیا به 10 منټه ورکوئ سي ده 10 منټه به دی لازمن پرېږدی بیا دغه بعد چې دې واش کړئ نو باره چې مایکروسکوپ ته رالې مایکروسکوپ به د دغه چې د کوم اویل مرجن چې دی یا اول کوم د لینس چې دی په دې کې به ګورې سي ده نو په هغې کې بیا څنګه معلومېږي دا رقم معلومېږي اوس ګوره دا ګول وینې دی بغل ته دا کوچني ټکي چې دی دا بادام زوڼي په رقم باندې دا ستا لشمنیه معلومېږي ته به هلته پازیټیو ورکوې چې هر رقم کوی سټیج په سټیج باندې به پازیټیو ورکوې دا په پارټ 2 کې ما ډېر ښه په ډیټیل باندې پر دې ویډیو جوړه کړې ده وایي په پارټ 1 کې سي ده هغه هم ورسره وګوره بیا ښه ټایټ دې سر په خلاصېږي